عزیزان زموږ ته په معاشره کې لمنځونه ستا، زکاتونه ستا، روزې ستا، تر ډېره حده په موږ کې عبادات چې دي هغه ستا موجود دي. لیکن یوې خبرې ته زما هم فکر نستا، ستاسو به هم شاید فکر چې دی هغه نه یي. زموږ په معاشره کې ظلم چې دی هغه ډېر دی. زموږ په معاشره کې ظلم چې دی هغه ډېر دی، او ظلم یو داسې ګناه ده چې د الله رسول فرمایي دغه ګناه به د قیامت په ورځ ستا دپاره توره تیارې، او په توره تیارې کې انسان یو قدم هم پر مخ تللی نسي. نو چې د قیامت په ورځ انسان یو قدم پر مخ تللی نسي، نو به بیا هغه ورځ د ده دپاره څومره مشکله وي، څومره سخته وي، او څومره به دردناکه وي. عزیزانو ظلم چې دی دا هغه د آدم علیه السلام د زامنو سره شروع دی. راځه تر ما او تا پورې، له ما او تا څخه واخله بیا څه تر قیامته پورې به د هغه سلسله چې ده هغه روانه یې. الله رب العزت پر دغه سلسله باندې بیا لعنت ویلی دی. د الله رب العزت له جانبه د داسې خلکو دپاره دردناک سخت عذاب چې دی هغه مقرر سوی دی. د آدم علیه السلام دوه زامنو عاجزانو، یو قابل نومیدی، بل حابل نومیدی. د ښځې پر سر باندې، د زنانې پر سر باندې د دواړو سره جنګ سولو. قابل را ولاړ سو، د خپل سکنی ورور حابل چې دی هغه یې مړ کوي. د الله رسول فرمایي اولنی قتل چې دی هغه قابل وکوي، چې تر قیامته پورې څوک بدي کوي، څوک مړی کوي، څوک ناحقه څوک وژني، د دې قاتل چې څونه سزا ده د غومره سزا الله رب العزت و قابل ته ورکوي. ځکه د دې شي بنیاد چې دی هغه د یې شی دی. ورته ګوره اسانه مثال دی، دا مسجد بنیاد چې هر چا یې شی دی مړه به یې وختي لا. اوس په دا مسجد کې چې ما او تا لمونځ وکړو، الله ما او تا ته پر دې لمانځه څو ثواب راکوي؟ د غومره ثواب الله رب العزت پر هغه چې چا د دې مسجد بنیاد یې شی دی و هغه ته د دې ثواب چې دی. یا یو سړی را ولاړ سلو، بیا د بیمار سینما یې خلاصه کړه، شرابخانه یې خلاصه کړه، د بدکاري اډه یې خلاصه کړله. هر سړی چې اوس هلته ورځي بدکاري کوي، شراب څښي، بل 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 کوي، څومره سزا چې الله و ده ته ورکوي د غومره سزا د هغه بنیاد ښوولو دپاره ده چې چا د دې سینما، چا د شرابخانې، چا د بدکارۍ بنیاد یې ښی دی. حال دا دی هغه په حج کې ناست دي، حال دا دی هغه به 40 ښځې په تبلیغ کې تللی. لیکن دلته به د دې ګناه سزا و ده ته هم میلاویږي چې چا د دې خبرې بنیاد چې دی هغه یې ښی دی. نو اوس په دنیا کې که یو سړی را ولاړ سو، څوک یې مړ کوي، قاتل خو ګناهګاره دی. څومره ګناه چې الله قاتل ته ورکوي د غومره ګناه د قابل دپاره ده چې ده د دې ګناه بنیاد چې دی هغه کښېښوی، چې هر څوک پر دې لاره روان دی چې څومره سزا و دې لارې ولاړ ته میلاویږي د غومره و قابل ته چې د هغه میلاویږي. بیا د هغه څخه معباد راځه فرعون چې دی هغه ډېر یو خوب یې ولیدی. د یوه خوب په خاطر باندې په زرو چشنیان چې دی هغه یې مړه کړلو. په زرو یعنی 80,000 چشنیان علما یادوي چې دا د فرعون را ولاړ سو خالص په دې چې دغه الکوان دي که سبا لوی سو ما ته رکاوټ دی، زما باچي، زما لاره، زما ملکي چې د هغه را ختموي. یو خوب یې ولیدی، نو را ولاړ سو چې چیرې به کښنی پیدا کېدی هغه بیا واژي. دا فرعون نو بیا الله رب العزت په داسې انداز باندې غر کوي چې نن خالی و ما او تا ته لاش چې دی هغه د عبرت دپاره را پرېښی دی چې څوک د فرعون چمونه کوي دغه عبرت دی، او چې څوک د موسی علیه السلام پر لار روان یې هغه به بیا کامیاب وي. روایتو کې راځي، عجبه خبره ده. موسی علیه السلام یو وخت یو سړی په سوک ووایي چې ویې وایه سړی مړ سو. چې مړ سلو نو خو موسی علیه السلام دا اراده نه وله، خالي دی ظالم ظلم یې کوي پر بل چا باندې. هغه مظلوم رالی ورته ویې ویلې چې دا سړی پر ما ظلم کوي، زه دا بار وړلی نسم. دی وایي خامخا بیا ته وړې. نو موسی علیه السلام چې یو څوک وواهی هغه د خدای قدرت مړ سو. چې مړ سلو بیا یو وخت الله پوښتنه ځینې وکړه، ول تا دا سړی مړ کوي، ما تا ته غږ نه وکړي، ستا په دې خبره سر خلاص؟ موسی علیه السلام ویل یا الله رب العزت زما سر نه دی خلاص په دې خبره چې دغه ما مړ کوي، تا ولې ما ته څه نه وویل؟
الله ورته ویلې که دغه تا چې کوم سړی مړ کړي په ټول ژوند یې زما نوم یو وار اخیستی وی ما به ته پرېښی نه وی د ده په بدله کې یو وار یې په خطا کې هم زما نوم اخیستی وی خو لیکن په ټول ژوند یې زما نوم نه دی اخیستی الله فرمایي ما وتا ته څه نه وویل اندازه ولګو اندازه موسی علیه السلام ته الله فرمایي تا سړی مړ کړي که څوم په خطا کې دی ما تا ته څه ونه ویل هغه وجه دا وه چې دې سړي په ټول ژوند زه یاد کړی نه ونه اشه چې یو سړی خالی په ژوند کې یو ور الله یاد کړي الله رب العزت د موسی علیه السلام څخه دغه بدل اخلي نو چې ټول عمر په اسلام او په قرآن او په کلمو کې تیر کړي دغه بیا څه حاجي بیا راځه تر ابو جهل راورسېږي ابو جهل ظالم و بدماش و ملک و روپۍ ډېرې درلودې علما فرمایي دا د ده چې کومه وښه وه د وښ چې کوم پیزوان دی دا بله د سوني و داسې مست ولو داسې بدماش و چې پیغمبر علیه السلام به د ده په خاطر د باندې نه راوتی ویل یاره دا بېکاره سړی دی دا تاوان رسوي ماتې رسوي اسلام ته رسوي صحیح سلو لیکن چې بیا کله هغه ټیم راورسېدی بیا الله رب العزت داسې مرګ ورکړي چې انسان یې تصور نشي کولی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه غریب صحابي ولو ډېر مجذوبه صحابي ولو نو پیغمبر علیه السلام اعلان وکړي ول د ابو جهل حال به څوک را نه وړي د بدر په ورځ باندې عبدالله بن مسعود پسې روان سو چې روان سو هله په مړو په زخمیانو کې قتل ابو جهل پروت دی ابو جهل بدماش و متکبر داسې تکبر الله ورکړی و چې پیغمبر علیه السلام ته د انسان العیاذ بالله په نظر نه ورته کتل به څونه تکبر عبدالله بن مسعود رالی پر داسې نور کښېنستی داسې سترګې را رونې کړې نو ډېر زخمي و وینه جنې تللې وه خوش سوی و ول څوک یې ول عبدالله ابن مسعود وی عبدالله بن مسعود ډېر غریب صحابي ول څونه لوړ ځای ناست یې خیر خو به یې هغه ول الله نن دا ورځ ما ته راکړې ده ول څنګه سو جنګ څنګه سو ول جنګ خو محمد رسول الله وګټي ښه نو ول اوس څه چم کوې ویلې ول اوس دې پرېږدم نه ول وژنې مې ول وژنم دې ول نو دا یوه خبره واوره زما دغه زما توره واخله ستا در تورې پلارداره هم ده خاندان هم ده تیره هم ده نامتو هم ده په دغه توره مې مړ کړه په دا خپله توره مې مه وژنه دا یو او دویمه خبره دا ده که د زما سر راکاټوئ په جړ کې لاندې راکاټ کړه چې په نورو سرو کې څه نمایان یې ښکاروي او بیا ورته ویلې ول محمد رسول الله ته به ووایه محمد ته صلی الله علیه وسلم ورته وایه ورته ده ویلې ابو جهل ورته ویل عبدالله بن مسعود ورته ده ویلې چې ستا به دا خیال چې دا سړی یا مات سو یا توبه وایستله یا مطلب وبېرېدی نه و محمد ته ووایه ورته ابو جهل ویلې در پخوا مې ډېر بد درسه کېږي ورته ووایه دا ده ول در پخوا مې ډېر بد درسه کېږي ستا دا خیال دی چې زه به اوس زړه اچومه نه دا خبره نه ده بیا عبدالله بن مسعود را ولاړ سو د سر یې ور پرې کړي بیا پیغمبر علیه السلام له راوړي پیغمبر علیه السلام ته کیسه وکړله پیغمبر علیه السلام وفرمیله د موسی علیه السلام د امت د قوم فرعون چې مړ کېدی په آخر کې چیغ د کنارې کې کلمه یې ویله الله ته منظوره نه وه په دا وخت کې کلمه او زما د امت چې کوم فرعون دی هغه د مرګ پر حال باندې هم کلمه نه ویله د مرګ پر حال یې هم تکبر لوی چې دغه کوله نن چې موږ چاته ښکنځا کوو موږ ابو جهل ورته وایو او پر ابو جهل باندې خلک جنګونه کوي صحیح سو او ما تا د واده مخکې دا ویلي دي که الله رب العزت و ما ته زوی راکړي زه به عبدالله نوم ورباندې ږدم زه به مسعود نوم ورباندې ږدم زه به معاذ ورباندې ږدم زه به معوض ورباندې ږدم ټیک سلو دا نقش قدم دی ما تا ته فی الحال الله رب العزت دا موقع راکړې ده موږ ژوندي یو عمل مې په خپل لاس کې دی صحیح سلو نو پکار دا ده چې ما ته هلته د فرعون د موسی علیه السلام خبره را روانه وه دلته بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک او د ابو جهل خبره را روانه ده بس ما ته الله موقع راکړې ده مړو ته موقع نسته مړي خو لاړو ورسېدو هغه وایي یاره بس اوس زموږ په لاس کې عمل نسته ما او تا ژوندي یو
په خپل ژوند کې به دا فیصله کوو چې د محمد رسول الله مبارک کومه لاره ده، د عبدالله ابن مسعود مبارک کومه لاره ده، دا زما او ستا د جنت ذریعه چې د هغه ګرځي، او د ابوجهل چې کومه لاره ده دا د جهنم سبب ګرځي. په ما او تا کې نن تکبر شته که نشته؟ کوم سړی دی چې 2 روپۍ پیدا کړي نه هغه تکبر نه کوي، چې څوک 3 روپۍ لري هغه پر 2 روپۍ والا باندې تکبر کوي، چې 4 لري هغه پر 3 روپۍ والا باندې، 5 روپۍ لري هغه پر 4 روپۍ والا باندې. او که عاجزي کوو د مالدار سړي پر مخ عاجزي کوو، دی در ما مالدار دی، دی در ما صاحب منصب دی، دی روپۍ ډېر لري، دی وزارت لري، دی ډېر پر غټ پوسټ باندې، بس دغه زموږ دپاره معیار وګرځېدی. او د الله رسول فرمایي دا د قیامت علامه ده. په آخره زمانه کې به خلک د چا او احترام په دې خاطر کې چې دی ډېرې روپۍ لري، او دا خاطر په ما او تا کې شته، خاص کر په موږ ملایانو کې په یقین ډېر شته. صحیح سلوک او د دې انجام به څه شي؟ انجام یې ډېر بد دی. انجام یو ځوانو ابن کثیر مولوي صاحب فرمایي، ما مخکې خبره درته کړې ده، ډېره ښه ځواني الله ورکړې وه، خوندوره ځواني الله ورکړې وله. نو دی را روان دی، نو یو بزرګ ورته کتلې، چې ورته کتلې دم ورته وکتل، بزرګ ته ویل خیر دی چې داسې راته ګورې، ورته ویلې ماشاءالله الله څومره زوروره ځواني در کړې ده، ستا و ځوانۍ ته حیران یم. او چې کله سړی نشست ښایسته ځواني الله ورکړې ده، زور یې ورکړی دی، روپۍ یې ورکړی دی، جایداد یې ورکړی دی، دا کله کله الله له چیلنج کی، کله کله محمد رسول الله چیلنج کی. نو دا ځوانو دا بزرګ ته وایي وایي زما و ځوانۍ ته الله له حیران دی، زما و ځوانۍ ته الله له حیران دی. ابن کثیر مولوي صاحب فرمایي ځای پر ځای الله رب العزت په پښو په لاسو شل، په سترګو ړوند، په غوږو کوڼ، په خوله ګونګی سلو، بیا یو قریب رالی په خپل یو نستوړي په لمن کې واچوي ځان سره. دا د تکبر انجام دی. او نور انجام د قیامت په ورځ سبحان الله. تکبر الله فرمایي دا زما جامه ده، تکبر الله فرمایي دا زما جامه ده، زما ازار دی. چا چې زما و ازار زما جامې ته لاس راواچوي هغه پرېږدم نه. خو دا موږ ته کله کله د یو پولیس والا او د اف سي والا یو بټن وروشلو بیا ځان خلاصوئ، دغسې چې هر څوک کمزوری ته بټن وروشلو د دا کمیس یې ونیسه. صحیح څونه خلک خوا چې هر څوک کمزوری. الله فرمایي تکبر دا زما لباس دی، زما جامه ده، زما جامې ته به لاس راچوئ نه قطعا. الله رسول فرمایي یو ځوان و د ډېره خیاله بې دغه پیسې شوولې په ټوپ په خاورو بس کېدی، د ډېره خیاله. د الله رسول فرمایي د بخاري شریف حدیث دی تر قیامت ته به دا سړی په مځکه الله ژوندی په مځکه نه نیسي، تر قیامت ته به دا سړی ژوندی په مځکه کې روان خالي د تکبر په وجه باندې. نو ابوجهل ډېر تکبر کوی، ولاړی ولاړی 1400 کاله ښه زما او ستا په یاد دی چې دی اوس په جهنم کې دی، نور پر مخ یې څو ژوند دی په جهنم کې هغه الله ته معلومه ده. صحیح شو.